ډاکټر عبدالله چاته شکایت وکړ او د چا وضاحت غوښتنه وکړه. راځئ دغه ویډیو راسره پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونو محرک علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله وایي یونما باید د هغه څه په اړه چې پیښ شول ځواب ووایي. نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدامچي یا ماماتو سره په لیدنه کې کړې دي. له اجرایي ریاسته په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي یونما چې په ټاکنو کې یو له تر ټولو سترو ملاتړ کوونکو څخه ده باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او خلکو ته ځواب ووایي. نوموړي زیاته کړې په ښکاره او سیستماتیکه توګه د ټاکنو قوانین او طرزالعمل تر پښو لاندې شوی ده او پرته له دې چې د دې پروسې قانوني مراحل په بشپړ توګه پلي شي وروستۍ پایلې اعلان شوي دي. نوموړي دغه راز ویلي ټاکنیزو کمیسیونو د خلکو رای او پریکړو ته بې احترامي کړې، د تقلبي رای پر بنسټ خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړې. ټاکنیزو کمیسیونونو د خلکو رای او پریکړو ته بې احترامي کړې، د تقلبي رای پر بنسټ خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړې او په همدې توګه خپل خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستې ده چې باید په اړه یې ځواب ووایي. سرچینه کاږي یا ماماتو ویلي دي چې خلک حق لري چې د ټاکنو کمیسیونو له پریکړو خبر اوسي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د قانون په رڼا کې د ولسمشریزو نمایندانو اندېښنې ځواب کړي. دوستانو، ستاسو د ډاکټر عبدالله دې څرګندونو ته څه وضاحت لرئ او څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه کمنټونه راسره په ویډیو کې وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.